زما عزتمندو که چېرې تاسو په دشمن باندې غلبه حاصلول غواړئ او ځان د ظالم د ظلم نه بچ کول غواړئ، د رزق حلال د مال او دولت حاصلول غواړئ، ناممکنه ممکناتو کې بدل کول غواړئ، په خپل کور کې خیر او برکت غواړئ، خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، نو دا نبوي عمل او دا نبوي وظیفه صرف یو پیره تاسو ازمو کوي. انشاءالله تعالی د دې انقلاب به تاسو په خپله باندې محسوس کوي. نن درته زما عزتمندو یو نبوي وظیفه او عمل بیانوم، داسې عظیم الشان عمل چې د ستاسو ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. په حدیث شریف کې د دې وظیفې حوالې سره هم راغلی دي چې د ستاسو یو حاجت دی، یو ناممکنه حاجت دی او هغه د الله جل شانه نه پوره کول غواړئ، یا د ستاسو چا بنده سره څه کار دی، څه ضرورت دی، چاته د یو حاجت دی او ته دا غواړئ چې د فلاني کس زما د فلانکي کار وکړي، نو زما عزتمندو د دې دپاره دا ډېر خاص عمل او ډېره خاص وظیفه ده. لہذا دا خاص او بهترین عمل تاسو زده کئ او خپل حاجتونه د رب کائنات نه قبول او منظور کئ، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه نجات حاصل کئ او خپلو دعاګانو ته د قبولیت درجه ورکئ. زما عزتمندو په زندګۍ کې صرف یو پیره دا خاص عمل تاسو ازمو کئ، انشاءالله تعالی د دې چې کوم حیران کن کمالات دي دا به تاسو ووینئ. زما عزتمندو دا عمل ډېر طاقتور ترین عمل دی او ډېر اثر کوونکې وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې دې وظیفې ته نبوي وظیفه ویل کیږي. په حدیث پاک کې راځي چې کله دې څه حاجت راپېښ شي، څه قسمه حاجت دې وي، ناممکنه حاجت دې وي، یا مشکل کې او پریشانۍ کې راګیر شوې، په مصیبت او تکلیف کې راګیر شوې، د الله جل شانه نه حاجتونه پوره کول غواړي چې الله جل شانه د لوی نه لوی او ناممکنه حاجتونه د ستا پوره کړي. چې د یو بنده سره د څه کار راپېښ شو او هغه په هغې کې ټال مټول کوي او ستا کار نه کوي او ته دا غواړې چې دا انسان دې زما دا کار وکړي، حالانکې زما عزتمندو هر یو کار د الله جل شانه په حکم سره کیږي، هر یو کار د الله جل شانه په قدرت کامله باندې کیږي، هر یو کار د الله جل شانه په مشیت او ارادې باندې کیږي. چې الله جل شانه وغواړي هغه کس ته په زړه کې واچوي او ستا کار به وکړي، او که الله جل شانه نه غواړي نو الله جل شانه به د هغه زړه کلک کړي او د ستا کار به نه کوي. نو که چېرې زما عزتمندو تاسو په چا باندې یو بني ادم دی په هغه باندې خپل کار پوره کول غواړئ او خپل کار پې ترسره کول غواړئ، خپل کار پې سمول غواړئ، د دې دپاره تاسو دا خاصه بهترینه وظیفه وکئ. یا زما عزتمندو ستاسو الله جل شانه ته حاجت ته ضرورت ته څه مقصد دپاره څه حاجت دپاره هم تاسو دا بهترینه وظیفه او عمل کولی شئ. هغه کار که ناممکنه ولې نه وي، ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه راځي، بیا به هم الله جل شانه د هغې د پوره کولو دپاره د ستاسو دپاره بندوبست وکړي. نو یو خو زما عزتمندو د الله جل شانه نه غوښتل یا دعاګانې کول دي، دې سره مونږه به اسباب هم اختیارو. زه دا نه وایم چې اسباب به نه اختیاروي، چاته به د څه کار دپاره نه وی، نه زما عزتمندو اسباب به مونږه اختیارو او نتیجه به په الله جل شانه باندې پریږدو. مونږه به الله جل شانه دغه اسبابو ته وسیله کوو. مونږه که چاته د څه کار دپاره هم ووایو د الله جل شانه نه به غوښتنه کوو، الله جل شانه به د هغه په زړه کې اچوي او زمونږه کار به برابریږي. نو زما عزتمندو مونږه به اسباب استعمالو او هر قسمه حربې به استعمالو، وسیلې به استعمالو، لیکن د هغې د پوره کېدلو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې هم غواړو، منت او زاري به هم کوو. الله جل شانه به د دغه انسان زړه نرم کړي او زمونږه تمام حاجتونه به هغه پوره کړي. لہذا زما عزتمندو دا نننی عمل، دا نننی وظیفه ډېره طاقتور او ډېر بهترین عمل دی. که چېرې تاسو په خپل رزق کې، مال او دولت کې برکت غواړئ
او دا غواړی چې الله جل شانه دې ما ته ډیر تیر د حلال او مال او دولت را نصیب کی. نو زما عزتمندو د دې دپاره دا اسم اعظم وظیفه ده، نبوي وظیفه ده، ضرور تاسو کوئ ان شاء الله تعالی. غیبی اسباب د رزق دروازې به الله جل شانه تاسو باندې را پرانیزي. یا زما عزتمندو د ستاسو د رشتې مسله ده، یا د ستاسو یو لوی نه لوی غټ نه غټ حاجت دی، یا زما عزتمندو په خپل کاروبار روزګار کې خیر او برکت غواړئ، په خپل کور کې خیر او برکت غواړئ، د خپل کور نه نحوست او سپیروالی ختمول غواړئ، دغه رنګې ناممکنات تاسو په ممکناتو کې بدل کول غواړئ، په دشمن باندې غلبه او کامیابی حاصلول غواړئ، خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، نو زما عزتمندو صرف د یوې ورځې وظیفه ده، ډیر بهترین عمل دی او ورسره یو 2 رکعاته نفل کول دي. زما عزتمندو د دې وظیفې او د دې عمل مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالیه والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د ټولو نه مخکې به اول تاسو صحیح طریقې سره اودس چردم وکئ. کله چې مو اودس چردم وکړو او مکروه ټیم نه وي نو 2 رکعاته نفل صلات حاجت په تاسو کوئ. نیت مو کو د زړه خلاصه 2 رکعاته نفل صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو الله اکبر. نو زما عزتمندو 2 رکعاته نفل به صلات حاجت تاسو مکمل کړئ. د دې نه بس به حمد و ثنا ولولئ، یعنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك، دا به تاسو ولولئ. بیا به دا اسم اعظم تاسو به ولولئ، خو د دې نه مخکې یو پیره به درود شریف ولولئ. بیا به زما عزتمندو د دې نه پس 121 مرتبه 121 پیره به دا اسم اعظم تاسو ولولئ. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. نو دا به 21 د پاسه 100 پیرې ولولئ. که په یوازې لوستی شي هم ښه ده او که نور کسان یې سره لوستل غواړي نو هم لوستلی شي. نو زما عزتمندو مخکې او وروستو به ترې یو پیره درود شریف ولولئ. کله چې به دا ولوستو نو بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ چې څه هم غواړئ الله جل شانه به ستاسو لاسونه خالي نه واپس کوي، ستاسو جولۍ به تشې نه واپس کوي. نو زما عزتمندو ډېر بهترین عمل دی، نبوي عمل دی، پیغمبري عمل دی، پیغمبري وظیفه ده. په خپله هم وکئ، خپل وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي. د لوی الله په امان.